هر قول هر عمل د محترم امام الانبیاء امام الانبیاء نبی اکرم د محترم امام الانبیاء نبی اکرم د محترم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ننګرهار ملي تلویزیون او رادیو ډیرو زیاتو عزتمنو کتونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی جل جلاله نه غواړم چې تاسو ټول روغ وئ، خوشحاله وئ او په خپلو ورځنیو چارو کې کامیاب وئ. همدغه راز د خپلو مبارکو درسونو ته چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم اړوند دي دې ته متوجه وئ. مسلمانانو، نن د موږ او تاسې الحمدلله 92 درس دی. 91 درسونه په دې باره کې مخکې تیر شوي دي. نن 92 درس دی. د 91 درس په آخر کې موږ تاسې سره وعده کړې وه چې 92 درس کې به د معراج د حکمت په باره کې چې دی کنه خبره کوو. نو د دې وجې نه د ننني درس عنوان دی د معراج حکمت. مسلمانانو، الله تعالی جل جلاله چې کوم دین موږ او تاسو ته راکړی دی او موږ او تاسې ورباندې روان یو، دا الحمدلله د هرې نګانه مکمل او مکمل دین دی. پروردګار عالم جل جلاله چې چاته دا نصیب کړی دی او په دې باندې واقعا رواني، الله تعالی جل جلاله دته دنیا او آخرت کامیابی ورکوي. هیڅ کله داسې نه کیږي، نه شوي او نه به وشي چې څوک په دین باندې په رښتیني ډول باندې عامل وي او د بیا د مشکلاتو او ناکامیو سره مخامخ کیږي. دا بیا بیله خبره ده چې کله کله د ژوند په اوږدو کې، د ژوند په جریان کې سړی د تکلیفونو سره د دې دپاره مخامخ کیږي چې کوم درجات الله تعالی جل جلاله د دپاره ټاکلي دي، د دپاره هغې ته دی په خپل عمل باندې نه رسیږي. په خپل عمل دی هلته نه رسیږي. چې نه رسیږي نو الله تعالی جل جلاله د څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي، مشکلاتو سره مخامخ کوي. لکه موږ دیني علما دې باره کې د بني اسرائیلو یوه واقعه چې د موسی علیه السلام په حضور کې بیان تیره شوې ده، هغه بیانوي چې موسی علیه السلام چې یو سړی ولیدو چې هغه د الله تعالی جل جلاله په عبادت باندې اخته و، ډېر زیات ښه سړی و، ډېر زیات نیک سړی و. په هغې وخت کې چې کوم دین و په هغې باندې ښه عمل کوونکی سړی و. نو دی چې کله د الله تعالی جل جلاله راز ته یا مثلا خبرو ته لاړ شوی دی، نو د هغې نه بیرته چې راغی چې ګوري دا سړی چې دی که نه کوم ځناور خوړلی تیکه تیکه پروت دی، بلکل هډوکې په یو ځای، وینې په بل ځای کې پرته ده او مثلا غوښه په بل ځای کې، سړی چې دی که نه مړ دی. نو ده بیا د الله تعالی جل جلاله چې یا الله دا سړی خو ډېر ښه سړی و، دغه حالت سره دې ولې مخکې بیا الله تعالی جل جلاله ده ته هغه مقام چې جنت کې ورکول شوی دی او ورکول کېدو هغه یې ورته وښودو. بیا یې ورته وویل چې او موسی، ده په خپل عمل باندې دغه ځای ته ځان نشو رسولی او دغه انجام سره دې دپاره مخامخ شو چې زه ورته هغه مقام ورکړم، هغه ځای ورکړم ورته چې جنت کې د دپاره ټاکلی شوی دی. مسلمانانو، ډېر وخت سړی چې په کته همدغه تجربه ولري یا همدغه معلومات ولري، دا په ذهن کې وساتي چې زه د هر تکلیف سره، د هرې ستونزې سره چې مخامخ کېږم، که هغه نیستي ده، که هغه مرض دی، که هغه مسافري ده، مثلا که هغه خفګانونه دي، ډول ډول مرضونه او تکالیف
مسلمان باندې راځي، په انسانانو ټولو باندې راځي، خو مسلمان باندې بیخي راځي. نو سړی چې په کله دغه شی په نظر کې ونیسي چې بس دې کې به د الله تعالی جل جلاله حکمت وي. خامخا دې کې څه حکمتونه او مصلحتونه موجود دي چې الله تعالی زه د حالت سره مخامخ کړم، بیا د دې لپاره تسلیم ورکول کیږي او په روان حالت باندې چې دی کنه د صبر هم کوي، صبر او چې صبر وکړي اجر ورکول کیږي. چې صبر ونه کړي سړي ته خو اجر نه ورکول کیږي. سړی چې شکایات کوي، شکایات یا مثلا د تکلیف او د ستونزو په وخت کې سړی ډول ډول غلطې خبرې دا په ذهن کې راولي، یا په خوله باندې وي، یا فاسد خیالات چې په ذهن کې راولي، خو د ژوند خرابېږي، نور هم تکلیفونو سره مخامخ کیږي. نو څومره دینی احکام چې الله تعالی جل جلاله را لېږلي دا هیڅ د حکمت نه خالي نه دي. هر یو کې حکمت شته او د عمل کوونکي دپاره، د مسلمان دپاره پکې د دنیا او آخرت دپاره پیدا شته. نوره خبره وړاندې زه نه بیایم، موږ او تاسو چې په کوم درس کې لګیا یو د معراج په واقعه کې لګیا یو. معراج د واقع باره کې علما کرام چې دي که نه هغوی وایي ډېر زیات فواید او ډېر زیات حکمتونه چې دي که نه هغو ذکر کړي دي. یو حکمت یې وی دا و لوی چې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې د خپل ژوند کې د یو بل ډیر مهم کار سره مخامخ کیدونکی دی، ډیر زیات مهم کار چې په هغې کې به دا پیغمبر د تکلیفونو سره مخامخ کیږي او د ډول ډول کامیابیو سره به مخامخ کیږي چې الله تعالی جل جلاله ورته ورکوي چې هغه هجرت دی. دې هجرت نه مخکې الله تعالی جل جلاله د مقدمې په ډول باندې چې دی که نه دا واقعیت چې ده که نه دا پیښه کړله چې بیت المقدس ته به دی ځي، بیت المقدس ته هلته به د بیت المقدس کې 2 رکعته مونځ کوي او ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة وسلام ته به دی امامت کوي. یعنی د مونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به امام الانبیا ګرځي. لکه تاسې د علماو نه اورئ امام الانبیا ورته وي. امام الانبیا په همدې اساس باندې دی چې د بیت المقدس کې 2 رکعته مونځ ټولو پیغمبرانو ته ورکړی، د امامت کړی، هغوی مقتدیان وو. د دې وجې نه چې دی که نه د امام الانبیا دی. اسمانونو ته تلل، هلته غیبي شیان چې دی که نه لیدل او د رسولانو سره انبیاو سره ملاقاتونه کول، ملایکې لیدل، اسمانونه لیدل، جنت او دوزخ لیدل، عذابونه او نعمتونه چې دي که نه هغه کتل. لکه چې نور خو وروسته درسونو کې به انشاءالله څه معلومات تاسې په حضور کې وړاندې کړو. خو لوی الله جل جلاله چې د دې واقعې په باره کې په سورت اسراء کې کومه خبره کړې ده هغه ډېره زیاته مهمه ده. بالکل الله تعالی جل جلاله فرمایي لنریه من آیاتنا، لنریه من آیاتنا، چې موږ وښیو دته د خپلو دلایلو نه. انه بشک الله تعالی چې دی هو السمیع، هو همدا الله تعالی السمیع او د دونکي دی د ټولو اقوالو، العلیم پوی دی، عالم دی په ټولو احوالو. دې ځای کې چې دی که نه دا خبره بیخي پکې ختمه شوې ده چې د دې واقعي مطلب څه و، د دې حکمت څه و. لنریه من آیاتنا، الله تعالی جل جلاله فرمایي چې دته ډول ډول معجزې چې دي که نه او ډول ډول دلایل، ډول ډول حالات مخې ته راشي وی ویني او دی بیا امت ته بیان کړي، امت ته د دې دپاره چې دی که نه دا کار شوی دی. او لکه مخکې په بل درس کې ما تاسو ته ویلي وو چې د اسراء موضوع الله تعالی جل جلاله د بني اسرائیل په صورت کې چې صورت سبحان ورته وی، په دې صورت کې الله تعالی جل جلاله په همدا اول سر کې بیان کړی ده. او د معراج موضوع چې ده هغه په سورت النجم کې پروردګار عالم جل جلاله بیان کړی ده چې ډېر زیات دلایل پکې دي، ډېر زیات عبرتونه پکې دي، ډېر زیات وعظونه او نصیحتونه چې دي که نه هغه پکې دي. لکه الله تعالی جل جلاله هلته فرمایي سورت النجم کې لقد رأى، لقد خامخا په تحقیق سره رأى ولید د پیغمبر من آیات ربه د دلایلو د رب د الکبرا، لوی ډېر زیات آیاتونه چې دي او دلایل او حوادث معجزات پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې دی که نه هغه هلته لیدلي، ډېر درسونه یې لیدلي دي او ډېر عبرتونه چې دي که نه په دې واقعه کې په لاس باندې ورته ورغلي. ابوالحسن ندوي رحمت الله علیه چې دا ډېر یو مهم شخصیت تیر شوی او یو هندی عالم و،
هغه وی دا د اسراء واقعیت چې ده کنه دا فقط یو فردي بسیطه حادثه چې ده کنه دا نه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې لاړ دی هلته چې ده کنه اسمانونه لیدلي دي یا مثلا ځمکې کې چې څه هغې لیدلي دي ملایکې لیدلي دي پیغمبرانو سره ملاقات کړی دی یا مثلا دا لوی سفر چې ده کنه دا د کړی دی دا وی د دې دپاره شوی دی چې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې دی کنه دا خلکو ته وښودلی شي چې هو نبی القبلتین نبی القبلتین دا نبی چې دی کنه دا داسې نبی دی چې د دواړو قبلو والا چې هلته به عیسویانو او یهودانو کوم عبادت بیت المقدس کې کولو کوم قبلو ته دی هلته هم عبادت وکړي او کومه قبله چې په مسجد حرام کې موجوده ده مسجد حرام کې او هغې ته هم بیا عبادت وکړي چې دواړو قبلو والا پیغمبر دی دا امام المشرقین او امام المغربین دی رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې دی کنه دا د مشرقینو او د مغربینو امام هم دی ووارث الانبیاء قبله ایدنه مخکې چې کوم انبیا و د هغوی چې دی کنه دا وارث مو او امام الاجیال بعده او وروسته چې کوم نسلونه راځي د هغو ټولو لپاره دا امام دی یعنی مطلب دا دی چې د دې نه وروسته پیغمبري الله تعالی جل جلاله په ده باندې ختمه کړې ده ده باندې الله تعالی جل جلاله پیغمبري ختمه کړې دې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي څومره نسلونه څومره انسانان او یا پیران چې پیدا کېږي پیغمبر به همدا وي بل پیغمبر چې دی که نه دا بیخي راتلی نشي او بله دا ده چې وصلی بالانبیاء خلفه او الله تعالی جل جلاله چې دی که نه وی دته دا زمینه برابره کړله چې لکه مخکې ما درته ویلې چې ټول انبیاو ته امامت هم وکړي فکان هذا اذانا وی چې دا د دې خبرداری دی بعموم رسالته چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم رسالت چې دی که نه دا عام دی دا یوازې عربو ته نه دی د مکې خلکو ته نه دی ټول عالم انسانیت ته الله تعالی جل جلاله دا پیغمبر را لېږلی انسانیت ته یوازې نه پیرانو ته هم را لېږلی دی پیران هم د هغه پیغمبري چې ده که نه مني او منلې ده و خلود امامته او د امامت چې ده که نه دا بتلي د دې نه وروسته بیا بل امام نه راځي نه بل رسول راځي د دې وجې نه الله تعالی جل جلاله د معراج واقعات چې ده که نه دا پېښه کړله چې خلکو ته وښیي چې دا سړی چې دی که نه دا سړی یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا به تر قیامته پورې امامي تر قیامته پورې او دا به اخرنی رسولي د ده نه وروسته چې دی که نه بل رسول چې دی که نه دا به بیخي نه راځي بلکل لکه وی دغه شخصیت د ده الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې باندې دوه سورتونو کې چې بیا ما درته د هغو نومونه واخیسته سورت اسراء او سورت النجم په دې کې پروردګار عالم جل جلاله چې دی که نه دا حیثیت هم بیان کړی دی او دغه واقعیت چې ده که نه دا هم بیان کړی ده دا وی چې لقد کانت رحلة الاسراء والمعراج د معراج او د اسراء دغه سفر چې دی که نه دا اعظم هدیة الى رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوالحسن ندوي رحمت الله علیه دا وی دا د معراج سفر چې دی که نه سفر وی دا لویه هدیه وه د مونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته لویه هدیه وه وی هغه مقام سره او مکان سره الله تعالی جل جلاله دا مخکې چې لم يسبقه الیها احد دنه مخکې وی څوک ورته نه ورغلی الله تعالی جل جلاله داسې ځایونه ورباندې وکتل داسې مقامات او مکانات دی ورباندې وکتل چې هغې ته هیڅ څوک مخکې لاړ شوی نه و دنه مخکې وروسته خو نه ځي د هغې نه مخکې څوک ورته بیخي لاړ شوی نه و نو دې وجې نه چې دی که نه دا د معراج واقعیت چې ده که نه دا د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دی که نه دا ډېره لویه هدیه وه ډېره لویه هدیه پروردګار عالم جل جلاله د معراج واقعیت چې ده د موږ پیغمبر ته برابره کړله دا چې سفرونه یې کړي دي هلته ملاقاتونه یې کړي دي خبرې یې کړي دي او یا څه یې لیدلی دی هغه خو بېله خبره ده ما مخکې درته ویلي نریهو من آیاتنا الله تعالی جل جلاله فرمایي چې موږ ورته خپل دلایل وښیو نو هغه چې څونه دلایل دي هغه په کتابونو کې راغلي دي او موږ به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې یو څو کې په دې باره کې معلومات وړاندې کوو که د الله رضا وي خو بیرته چې بیا راستنېدو د لوی امام او د لوی عالم دین ابوالحسن الندوي چې ډېر مشهور سړی دی او ډېر
ښه د سیرت یو څو محاضرات چې دي که نه ده وړاندې کړي دي او ډېر زیات د کتو والا دي، د خوند والا مسایل او موضوعګانې چې دي که نه هغه پکې راخیستې بیان کړي دي. هغه وی چې ثم عاد منها بیا راوګرځېدو د دې نه. الله تعالی جل جلاله چې څه ورباندې ولیدل ویې کتل، هغه خو بېله خبره ده چې لویه هدیه وه ورته چې الله تعالی ورته ورکړه. ثم عاد منها بیا د هغې نه راوګرځېدو په څه شي باندې؟ بأعظم هدیة، د دې نه په ډېره لویه هدیه باندې راوګرځېدو الى امته وهي الصلوات الخمس. الله تعالی جل جلاله چې دی بیرته راوګرځولو، بیرته چې راوګرځولو، پروردګار عالم جل جلاله به لویه هدیه ورته ورکړه. هدیه کومه یوه ده چې هغه د 5 مونځونه چې امت په شپه ورځ کې ادا کوي، رښتیا هم لویه هدیه ده. اوس موږ تاسې ګورو ټول جوماتونه په مونځ کوونکو باندې ډک وي. الحمدلله لمانځه په وخت کې سړی بیخي حیران شي، بالکل هېڅ چاته ضرورت نشي چې چاته دعوت بل دعوت د اذان نه علاوه بل دعوت ورکړي. فقط اذان چې څنګه وشي هر څوک دې ته متوجه هم په کورونو کې هم په بازارونو کې خپل کاروبار چې دی که نه پرېږدي. یعنې هغه سړی چې هغه صحیح مسلماني د الله تعالی جل جلاله نه ډارېږي، د مونځ اهمیت ورته معلوم وي، او یا مثلا دې باندې دی پوهېږي چې مونځ د نجات یوه لویه وسیله ده. بالکل مونځ الله تعالی جل جلاله دې مانځه په توسط باندې خلق د بدو کارونو نه هم ساتي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. الله تعالی جل جلاله د مانځه په توسط باندې خلق د بې حیایي والا کارونه او د بدو کارونو نه ساتي. په دې باندې چې پوه وي او په دې باندې پوه وي چې د دې مانځه په توسط باندې به زه د قیامت په ورځ باندې د عذابونو نه خلاصېږم. ځکه د مانځه حساب چې چا سره وشو او مانځه کې دی کامیاب راووتو، نو دی بیا په نور ټول حساب کې الله تعالی جل جلاله کامیابوي. نو دغه لویه هدیه خو ده، نو معلومه خبر ده دې لویه هدیې باندې د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې دی الله تعالی جل جلاله بیرته راوګرځولو. دا د موږ او تاسې مسلمانانو 2 درس و چې د معراج د حکمت په باره کې و. د معراج په باره کې به بل درس هم انشاءالله موږ ولرو. تر هغې پورې زه الله تعالی جل جلاله باندې تاسې سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.